عزتمند قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خپل اهل ته حکم کوه د مانزه خپلو بچو ته او بیبي ته او ماتختو ته حکم کوه د مانزه واستبر علیها او په خپلم په دې باندې قایم اوسېږه لا نسألک رزقا موږ ستا نه رزق نه غواړو نحنو نرزقک الله وی رزق به مونږ درکو ستا نه رزق نه غواړو خو ته وأمر اهلک بالصلاة خپل اهل ته حکم د مانځه کوه او په خپله پم قایم ودرېږه چې کله ته په خپله مونځ کوې په پابندۍ او د کور خلق دې مونځ کوي په پابندۍ نو الله وی لا نسألک رزق مونږ نه رزق نه غواړو نحنو نرزقک الله وی رزق به زه درکو خو ته مونځ په خپلم کوه او په بچو باندې کوه د مونځ اقامت کوه او د مونځ حکم کوه رزق به الله وی مونږ درکو د اسلام 15 ارکان دی او پاغي کې یو رکن چې دی هغه اقام الصلاه هغه د مونځ قائمول دی مونځ په دین کې ډیر ضروری دی د چا د مونځ پابندي نه او مونځ نیمګړی دی دا هغه ټول دین نیمګړی دی رنبه شروع په دین اسلام کې د کلمه شهادت نه پس د مونځ خړمبه یو سړی مثال په یو بجه باندې اسلام راوړو مسلمان شو بس په دغه ټیم دته اوس حکم دی چې په مانځه ودرېږه او مونځ کوه بس د الله د طرف نه حکم راغی بس د اوس نه په مونځ ودرېږه او مونځ کوه ستا په ذمه باندې یو عبادت فرض شو چې هغې ته مونځ دا ډېر ضروري دی مونځ ډېر اهم عبادت دی په دین اسلام کې دا خپلم کوئ بچو تم د مانځه حکم کوئ بچیم په مانځه باندې راړوئ بچیم په مانځه باندې راړوئ بچو ته د مانځه حکم کوئ منځ ډیر اهم عبادت دی حدیث مبارک کې راځي د کفر او د اسلام په منځ کې فرق راوستون کې سیس چې دی الصلاه هغه منځ دی د کفر او د اسلام په منځ کې فرق راوستون کې سیس چې دی الصلاه هغه منځ دی د منځ اهتمام حدیث مبارک کې راځي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصتېدو اخیره وخت راغی مې د خلی مبارک نه بار بار تکرار د مانځه واورید ما خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلی نه واوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الصلاه 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 د منځ پابندي کوي د منځ پابندي کوي اخر کې مې ول د خلی مبارک نه د مانځه تکرار واورید وی چې الصلاه الصلاه منس کوي اتقوا الله فی ما ملکت ایمانکم او د الله نه ویریږئ د هغه مخلوق په باره کې چې الله ستاسو خلاصونه مالکان کړي مطلب دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری کلمه چې وا الصلاه الصلاه د منس اهتمام کوي او د خپل ماتخت خلق سره خصلوک کوي اتقوا الله فی ما ملکت ایمانکم چې څوک ستاسو د لاس د لاندې دي د هغې سره به ښه سلوک کوئ زه دنیا نظم خو د دوو خبرو پابندي به کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه رخصتېده نو امت ته دوه خبرې پرېښودې وې د دې دوو خبرو به ډېر اهتمام کوئ یو الصلاه الصلاه دوه ځله یې په دې ژبه وي الصلاه الصلاه منځ به نه پرېږدئ منځ به نه پرېږدئ د منځ به اهتمام کوئ دویمه خبره یې څه وکړله اتقوا الله فی ما ملکت ایمانکم ستاسو د لاسونو د لاندې چې څومره خلق ما تخت خلق چې څومره دی د دوی سره به ښه سلوک کوئ لکه بیبي ده ټبر دی ده بچي دي ته افسر ستا سره نوکران دي غلامان دي استاذ شاگردان دي اتقوا الله فی ما ملکت ایمانکم د ما تخت خلق سره به زیاتې نه کوئ ګورئ د دې به ډېر خیال ساتئ چې څوک الله ستاسو د مټ ته لاندې کړي یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وی د الله حبیب زما غلام دی هغه ټیم په ټیم زما نافرماني وکړي نو زه ورته زوره نه کوم سپېړه ورکمه زوره نه ورته وکمه نو ما نه به الله د دې تپوس کوي دا غلامه سې ټیک کېږي نه که نه نافرماني کوي که نه نو زه غزار ورکما خبرې ورته وکما قار دړ ورته وکما
دې ومان الله تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته عجیبه خبره وکړه، ورته وی الله به یو تله لګولي، هغې ته به تم مخامخ شي او دا غلام به دې مخامخ شي. په هغې تله کې به د دې غلام دا قصور وتلي چې د څومره ګناه کړې وه، هغه به وتلي او دې طرف ته به ورسره ستا د ګزار وتلي، ستا دا قار به ورسره وتلي، نکه ستا دا قار د ده په دې ګناه سیوا او د ګناه لږه کړې وه او تا څپېړه سیوا ورکړې وه، قار دې سیوا کړی و، نو ستا نه به بدله اخیستې کېږي او دې غلام له به ورکېږي. او که نه د هغه ګناه زیاته وه او ستا سزا پې کمه وه، نو دا غلام ستا حقدار دی، د ده نه به تا له بدله اخیستې کېږي. مونږ خوړو ذهن کې شته نه چې قار به م الله تلي او دا څپېړه چې مې چاله ورکړه دا به م الله تلي. مونږ خوړو ذهن کې شته نه دا به الله تلي ښه چې دا څپېړه دې چاله را پرېښې ده. که د هغې ګناه نه دې سیوا کړي نو ته به هغه له حق ورکړې، او که نه هغه ګناه ډېره کړي او تا سزا کمه ورکړي. نو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی اتقوا الله فیما ملکت ایمانکم، ما تخت خلقو په باره کې د الله نه ویریږئ. د دې به الله تپوس کوي. ښه دې کې بیبیان هم راځي، بیبیانو باره کې د الله نه ویریږئ، سزا ډېره مه ورکوه. جرم یې څومره دی د هغې جرم مناسب سزا بیبي له ورکړه، خو د جرم نه زیاته سزا ګورې بیبي له مه ورکوه. دی وایي زما نه به یې څوک تپوس وکړي، ما نه یې پلار تپوس کولی شي، ما نه یې رور تپوس کولی شي. ځوان د پلار او د رور نه مه یېرېږي چې پلار به یې تپوس وکړي او رور به یې تپوس، خو یوه غټه تله به الله لګي، هلته به الله تپوس کړي. ګورئ دا چې د چا د تپوس څوک نه وي د دې بنده نه یېرېږه، د ده تپوس الله کوي بیا ښه. او چې دا تپوس سر نه کوي د ده نه مه یېرېږه، دغه تپوس وکړو جو خبره ختمه شوه، دنیا کې در نه تپوس وکړو. خدا چې تپوس نه کوي د ده تپوس په الله کوي. نو هسې نه د بیبي جرم دې م وتلل شي او ورسره ستا د سزا م وتلل شي، او دا پې ډېره ونه خیږي. ګورئ بیا به ذمهواري ذمهوار سم خیال دی. بعضې خاوندان داسې وي چې بیبي له دومره سخته سزا ورکړي، دومره ظلم بیبي سره وکړي، لاس او خپه ورله مات کړي، وینه پکې وټکېږي او د مخ ګونه وله بدل کړي. دا سزا ده که نو چې دا سزا الله وتلي چې دا سزا دې ورکړې ده. ښه ګناه یې څه وه؟ ګناه یې دا وه چې په سالن کې ترې مالګه سیوا شوې وه. ښه په سالن کې مالګه سیوا شوه نو د هغې دا سزا وه. هیر ترې نه وشول نو د هغې سزا دا شوله. سالن کې ترې لږ نقصان راغی، بنده دی، مالګه سیوا شوله یا مالګه کمه شوله، ښه د دې سزا دا وه. دا دومره جرم و، ستا نه به اوس دې بیبي له حق ورکوي او اوس به در نه دا بیبي مطالبه کوي. ولاړ به یې ښه چې څو دې دا معامله کلیر کړې ده نو مخې ته تللی نه شي. په دې معامله کې بل ته بیا ولاړې چې بیبي څو ماف کړی نه دا بل ته ولاړې، دا مطالبه به در نه کېږي. او دا خو یاد ساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د حق په باره کې یو دا ویلي چې دا به په مخ نه وخي. که ګنام وکړي او د والو ضرورت هم راشي خو ښځه به په مخ باندې نه وخي، په مخ به سزا نه ورکوي. دا د بیبي په حقونو کې یو حق دا دی چې په مخ به بیبي نه وخي، په مخ به ښځې له سزا نه ورکوي. نو دی چې ګزار ورکوي نو مخ لی ورله راپرېږدي. اتقوا الله فیما ملکت ایمانکم. کاش چې مونږ ته یاد وي چې نبی علیہ السلام د دنیا نه ته نه مونږ ته دوه خبرې پرېښودې دي. یو د مونځ به اهتمام کوئ، یو به د ماتختو خلقو سره ښه سلوک کوئ. دا دوه خبرې مونږ ته امام الانبیا پرېښودې دي. نن مونځ کې هم کمی کوتاهي شروع ده، نن د ماتخته خلقو سره بد سلوکي شروع ده، بد مزاجي شروع ده. ګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت ده چې چا به ول سسیس پوخ نوکر غلام به سسیس پوخ کو به رضان سره کینه ویرا شو خورت. او دا حدیث هم دی چې تا له څوک سسیس پوخ کی نو یا خو د ځان سره کینه ووی خوره وپې، او که د ځان سره نه کینه نو لږ تی هغه له ورکوی دا وخوره. دا چې هغه پخو د هغه د وجود نه پې خولي بیدلي او هغه هلته د ده چوکیداري کې دی ټول وخوري هغه وږې پاتې شي. نه په دې د هغه نه خوله بیدلې ده، یوه نوڼی وله ترې ورکه، دوه نوڼی وله ترې ورکه، د ځان سره یې کېنوه چې نوڼی دوه ستا سره وخوري. په دې ستا برکت نه کمیږي، ښه په دې ستا عزت نه کمیږي، په دې به د عزت او برکت ښه سیوا شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم
د مانزه باره کې ویلو چې د الله نه ویریږي. ایزان پوه کې مانزه باره کې مسله ډیره خطرناک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته، قیامت کې به د ټولو نړمبه حساب چې د بنده سره شروع کیږي هغه به د مونځي ړمبه حساب به د مانزور کو. پکار داوا چې مونږ د ټولو نه زیات اهتمام د مانزه کوله چې ړمبه حساب به الله مان د مانزه علی ښا ړمبه چې دې تل ته مخامخ یو ډیره غټه طلب الله لګي. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، الله وی وبلګو مونږ تلی نو دا تلی نه دی، دا یو تل ده، خو الله ورته زکه تلی ویلی چې دا د ډیرو تلو برابر ده. تل یو ده خو څومره طلبی پته درته شته؟ د دنیا د تلی نه دی ښا. حدیث مبارک کې راځي دومره غټه طلب الله ولګي چې زمکه او اسمان به په یو چابړي کې راځي. دومره غټه طلب سم خیال لې ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته، اول چې هغه تل ته مخامخ شوی به منځ ولا راوړی د منځ ټول شروع. الله اکبر، د من حساب براله شروع کی. فإن صلحت، کده چا من صحیح روت سوک په منځ کې کامیاب شو، د نبی علیہ السلام فرمای فقد افلح وانجح، دا سړی کامیاب شو، دا سړی کامیاب شو، د کامیابی اعلان به وشي دی کامیاب شو. منځ پورا روت. و ان فسدت، او کومنس کې اخوا دی خوا روت نو بس حدیث مبارک کې راځي دا سړی فقد خاب وخسر، نامراد شو، تاوانی روخته، تاوانی روخ. دا مونږ چې وایو رب مونږ د اخرت د تاوان نه بچ کی، په دغه ځای کې تاوان رو نه خيږي چرته ها چې منځ کا نقصان روت په منځ کې وي بده ناکام شو، دې نامراد شو، دې تاوانی شو، د منځ ټول برابر راونه خطو، بس رمبه حساب به د منځ کېږي او دا به الله تلی مونږ منځونه بشمارل نشي ښا، منځونه به تلل شي. تلل منځ چرې مه پرېږدئ، چرې منځ په پابندۍ مه کوئ، چرې منځ په چلتۍ مه کوئ، چرې منځ زر زر مه کوئ ښا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بهترین غل ټولو کې ناکاره غل هغه دی چې هغه د مانځه نه غلا کوي. صحابه کرام تپوس کی د مانځه غلا څه ده؟ وی د دې رکوع سجده په ښه شان نه کوي، دا د مانځه نه غلا کوي. چې منځ ته ودرېږي الله اکبر داسې منځ کوه چې دا منځ به الله تلې ته مخامخ کي او زه به ولاړ یم، دې منځ به ما سره حساب کي. سم خیال دی مونږ خفه په دې یو چې تپوس خلک پکې نوجوانان به کوي مولي صاحب په سرتوره منځ کېږي که نه کېږي؟ مټې مې وښلې دي منځ کېږي که نه کېږي؟ مونږ خو دا نه شو ویلی چې نه کېږي. فرض منځ خو ستا دا شو، زه خو تا ته دا نه وایم چې نه کېږي، خو زه وامه چې ته په سرتوره منځ کوې ناول دا تصور کوه چې دا منځ به مې الله یو ورځ په تله تلي او زه به ولاړ یم چې د سرتوري منځ به څومره وزن، د دې سرتوري د منځ وزن به څومره چې سړی د الله په دربار کې د بادشاهانو د بادشاہ په دربار کې حاضری کوي او الله ورته وایي زما چې کم آداب دي ما ته په هغې کې ودرېږه، ما ته ټوپۍ په سر کا، مټې کته کا او داسې کوسترګې ما ته ودرېږه چې زه دې منځ قبول کړم. خدای خبر چې دا منځ به په طول کې څنګه راخیږي، دا منځ به مې په طول کې څنګه راخیږي. دا تپوس مه کوه، خو ځان له دا تپوس کوه چې یاره دا منځ مې الله په تله کې کېدي چې د دې به څه وزن، چرته به سړي پګړۍ وخلي او اوږد لباس او داسې په عجزۍ به د الله مخې ته ولاړي، چرته به دا منځ او چرته به د سرتوري منځ او مټې به یې وخلي، مټې به یې دې ځای ته وخلي او را به شي په سرتوره به ورځي کړس او کړس او کړس او کړس او لا بړ شي. وایي ته ووایې تو سبحان ربي الاعلی، دا ته درې پیرې وایې تو په دې څومره ټیم لګي. تاوانی بشو، تاوانی بشو. نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا منځ صحیح رونوت فقد خاب وخسر، نامراد بشي، تاوانی بشي، د آخرت تاوان بو کی. دنیا کې به ډېرې غټې غټې ګټې کړي، آبادي به جوړ کړي او ډېر غټ کروڑپتی به و، خو چې په آخرت کې تاوانی روت بیا به هلته تاواني ګورې. الله دې مونږ د آخرت د تاوان نه بچي، الله دې مونږ د آخرت د تاوان نه بچي. فقد خاب وخسر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
من صلى الصبح فهو في ذمة الله سوک چې د سحر منځو کی کنا او د کور اوزه د الله په ذمہواری کې د الله په ذمہواری کې مونږ چې د کلی یو خان او ملک ذمہواری را کیسو ته ګرځا زدي ذمہواریم ګرځا دی غر ته خېجا ځان له چې تسره وړي راوړه نه زدي ذمہواریم کنه ته خېجا زما وایا مونږ څومره خوشاليږو من صلى الصبح فهو في ذمة الله سوک چې سحر منځو کی او د کور اوزی دی د الله په ذمہواری کې الله وی دې زما په ذمہواری کې دی اوس کدی هر طرف ته کار لروان دی دنیاوی کار لروان دی اخروی کار لروان دی فهو فی ذمة الله دې په ذمہ د الله کې او د دواړو جهانو سردار فرمایي من صلى البردین دخل الجنه سوک چې دو یخ منځونه کې دی جنت ته داخل شو سوک چې دو یخ منځونه کې دی جنت ته داخل شو یخ منځونه پیژنئ یو د سحر منځ یخ ته یو د مازیګر منځ یخ ته دینه د سحر او د مازیګر منځونه مراد من صلى البردین سوک چې دا دو منځونه یخ کې دی جنت ته لاړ تاسو وایئ چې خیر دی کدا نور نه کوي خو چې دا دو کوي نه کنه نبی علیہ السلام چې وی نو دا اسی نه وی چې د سار منس چوکو سوال نه پیدا کیږي چې د دنه د ماسپخین منس قضا شيخه وګورئ چې کم سړی د سار منس کې دنه به د ماسپخین من نه پاتې کی او ماسپخین من به عام طور پر د هغه چا نه پاتې کیږي چې د سار منس نه کړي او څوک چې د مازیګر منځو کې د دنه به د ماښام او د ماسخوتن من نه پاتې کی نن سبا اکثر نوجوانان چې مازیګر آزاد شروع شي دلته مؤذن وی حی علی الصلاة مانزه تراش او دې د کور اوزي او کپڑے راوالي او کرکټ لروان شي سو ګرونو تلاړ شي او سو غرونو ته چکرو لروان شي الله اکبر نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا نه د مازیګر منځ پاتې شو او د مازیګر منځ ونکو فکأنما وتر اهله وماله د دومره تاوان شو لکه د ټول کور بچی چې تباہ او برباد شي د سو کوئی ټول خلق د تباہ او برباد شو دومره لوی نقصان چې کله سړی د مازیګر منسپری دومره لوی نقصان د دې سړی وش فکأنما وتر اهله وماله ډیر اهتمام کو د مازیګر د منځ ډیر خیال ساتي ځکه چې قبر کې سړی کی دی کنه او په د باندې اول وحلت په قبر کې راشي اولنې حالت نو دا به وخت د مازیګری ښه چې د قبر کې کی دا به وخت د مازیګری ډیر اهتمام د مازیګر په منځ کې کوي چانه په چکرو کې لاړ شي د چانه په کرکټو کې لاړ شي او د چانه په ولیبالو کې لاړ شي غره ته وخیږي او ماښام لبرا کوشي ماښام ته نه پلار لاړ شي مازیګر ته نه پلار لاړ شي د منځ ډیر اهتمام کو کعب ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی وې زما د نبی علیہ السلام سره یو شپه راغله روغه شپه وبه مې ولا راوړلې دا او دا څه دپاره یو سیز راوړه بل سیز راوړه ټوله شپه د نبی علیہ السلام خادم وم ټوله شپه د پیغمبر سره وم یو سیز به مې راوړو بل سیز به مې راوړو وی چې ټوله شپه مې ولا خدمت وکړو نو نبی علیہ السلام راته وی سل یو سوال وکړه زه یو سوال وکړم یو سوال وکړه مې ټوله شپه خدمت کړم نبی علیہ السلام راته وی سل څه وغواړه ډېر بختور ډیر صحابه ډیر بختور وی اسالک مرافقتک فی الجنه الله حبیبا چې ستا سره په جنت کې ملګری شم نو دا غواړم ما ته وی چې دعا غواړم ما ورته وی اسالک مرافقتک فی الجنه بس دا یو دعا کوم چې خدای به ستا سره په جنت کې ملګری کی بس چل تر سره ملګری یم دنیا کې مې سره او شپو وستله چې آخرت کې او جنت کې سره ملګری نبی علیہ السلام ورته وی فاعنی علی کثرت السجود چې زما مرګتیا په جنت کې غواړي نو ډیری سجدي کوه ډیری سجدي کوه یعنی د منځ اهتمام کوه ور سره نوافل کوه ما سره په جنت کې ملګری شي چې څومره د سجدي ډیری وي د زما ملګری وي نو فرض منظم کوه دیکم ډیری سجدی دی ور سره نوافل کوا اوابین کوا اشراق کوا بس ډیری سجدی کوا نو الله بدی په جنت کې زما ملګری کی الله بدی په جنت کې زما ملګری وی ډیری سجدی کوا نو ډیری سجدی کوا الله بدی په جنت کې زما سره ملګری کی منځ ډیر اهم عبادت دی منځ کو ماسختن وختي ودکیږو سحر وختي پاسو
اکثر چې د سحر مونږ د سړی نه پاتې کېږي د هغې وجه دی یا دی د ماسخوتن مونځ ونه کړي یا د ماسخوتن مونځ وکړي خو د ماسخوتن د مانځه نه پس دی په څه ګناه کې مبتلا شي ځکه ترې د سحر مونځ پاتې شي څه ګناه به ترې کېږي ځکه به ترې د سحر یا به موبایل ګوري تصویران به ګوري ډرامې به ګوري یا به د ماسخوتن مونځ نه یې کړی ځکه ترې د سحر دا مونځ پاتې کېږي دا چې مونږ نه مستقل د سحر مونځ پاتې کېږي او دې دوران کې وفات شو اچانک مرګونه دی بس وي هارت اٹیک ورته وشو چې هارت اٹیک درته ماسپخین وشي او د سحر مونځ دې نه یې کړی څه جواب به الله نه ورکړي نو به چې لومبې حساب خو به د مانځه کي ستا په ذمه باندې اولنی فرض مونځ د وخت اوده کي او ډېر کسان خوب کې بس چې سملمه مولي صاحب یریږم دا خوبې نما دا خوبې نما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک ماسخوتن اوده کیږي او دی یو ځل آیات الکرسی ووایي یو ځل آیات الکرسی ووایي بیا اوده شي وی الله پاک د پاره یو محافظ مقرر کی چې ته د حفاظت یو محافظ ولاړی هغه د حفاظت کی او د سحر پورې د شیطان نشي نږدې کېدی چې چا ماسخوتن اوده کېدو آیات الکرسی ته ماسخوتن منځ وکړه د وخت سمله او پزان باندې آیات الکرسی وایا الله به یو محافظ مقرر کی یو محافظ ابستا حفاظت کی او سو پورې چې سبا شوه نه د ته شیطان نه نږدې کیږي الله دعاګانې غواړو د آخرت فکر شروع نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی چې څوک او پیری دا وې یا الله ما د جهنم نه بچ کی یا الله ما د جهنم نه وساتي رب ما د جهنم نه بچ کی 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 نو دا جهنم आवाज کی قالت النار دا جهنم ورته وی رب دې زمانه پناه غواړي د ته زمانه پناه ورکړي رب بس او چې و پیری وی رب مال جنت راکې 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 نو جنت आवाज کی قالت الجنه اے رب دې ما غواړي رب دې ما ترا داخل کې رب دې ما ته نو ځان د ورځې و پیری د جهنم نه پناه غواړو او و پیری جنت غواړو فکر کو اسی وخت نه تیروخه اسی وخت نه تیرو خپل ژوند د سنت موافق کوخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک او دس وکي او د او دس نه پس دی وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين دا دعا وای د پاره اتواړه دروازې د جنت کولو پرتی دي خچې دا او د سنپس دا دعا وای ځان له هر ټیم د اخرت فکر منشو د اخرت سوداګانی کوخه د اخرت فکر کو موږ د دنیا په سوداګانو کې اخته یو د دنیا په ګټو کې اخته یو چې ځان له د اخرت ګټو کې خصوصا دکاندارانو توامه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اقال مسلما اقال اللہ عصرتہ نبی علیہ السلام فرمائی چې کم دکاندار نسوک سسیز والی او بیا دغه کس تومان شي ورلروړي وي دا واپس والا زستومان شوي نه مې دی خوښ دا دکاندار ورته وی رایکا او خپل پیسې ورله پوره وري دیتا اقاله وی من اقال مسلما چا چې د مسلمان سره اقاله وکړه اقاله الله عصرته الله وی د قیامت پورز بزد دی دکاندار سره د گناهونو اقاله وکما زبو ام تا د گاک نه سودا غستی و نن دی تو گناهونه پرې د مال راکاو ته جنت ته